بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې مونږ څنګه کولی شو په کمپیوټر کې خپل د فیسبوک اکاونټ خلاص کړو. مونږ څنګه کولی شو چې کمپیوټر کې خپل فیسبوک اکاونټ مکمل دا کوم طریقه چې ده لکه څنګه چې په موبایل کې استعمالیږي مونږ همدغسې څنګه کولی شو په کمپیوټر کې استعمال کړو، او مونږ څنګه کولی شو چې خپل اکاونټ بیرته لاګین کړو. مونږ څنګه کولی شو چې کمپیوټر کې همدا فیسبوک څخه مونږ یو پوسټ وکړو، او نور معلومات به زه هم په ویډیو کې ورکړم. سمه ده، که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامه هم فعاله کړئ چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. که چیرې په یوټیوب او فیسبوک کې مشکل لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ، یا د واتساپ د لارې اړیکه راسره ونیسئ. نور به د کمپیوټر سکرین په پردې ګورو. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. ښه، مونږ سره باید یا کروم بروزري یا فایرفاکس یا مونږ سره مایکروسافت ایچ ای. په هر وینډوز کې مونږ سره مایکروسافت ایچ ای. سمه ده، دا مونږ سره مایکروسافت ایچ بروزر ده. او که چیرې کروم هم مونږ سره نه وي، که چیرې دې ساحه کې تا سره مایکروسافت ایچ بروزر نه وي، سرچ کې ته ولیکه فقط ای ډي جي ای ولیکه، مونږ سره سرچ کې راځي. سمه ده، کله چې راغلی دا به په ډبل کلیک کې، کله چې ډبل کلیک کړه اوس مونږ راځو، غواړم چې اوس خپل اکاونټ دې کې خلاص کړم. سمه ده، همدغه شکل په کروم بروزر کې هم کېږي. سرچ کې به ته دلته ولیکې www.facebook.com. کله چې facebook.com ولیکې وګوره دلته مونږ سره راځي دغه شنه علامه چې مونږ سره راغله دا خپل سایټ دی. سمه ده، دا به ووهئ دې ځای څخه هم مونږ سره راځي، خو دا در سره لږ مشکل جوړوي. دغه شنه علامه چې راغلی ده په دې به ته ډبل کلیک وکړې. کله چې کلیک وکړو مونږ سره به اوس دلته صفحه خلاصیږي، د فیسبوک صفحه مونږ سره خلاصیږي. دغلته مونږ نوی ټب اخیستلی شو، نوی ټب کې ته هم بل شی سرچ کولی شي. ښه، اوس دلته مونږ څخه ایمیل غواړي، پاسورډ غواړي مکمل. دلته به د ایمیل ورکړې، سمه ده، او دلته به پاسورډ ورکړې، او دلته شماره ورکړه، دلته پاسورډ ورکړه، لاګین به ووهئ، مونږ سره لاګین کېږي. که چیرې پاسورډ د یاد نه تللی، د دې طریقه مونږ بیرته لاسته راوړلی شو. دلته کریټ ا نیو اکاونټ، دلته مونږ کولی شو یو نوی اکاونټ جوړ کړو. دلته مکمل مونږ نوی اکاونټ جوړولی شو. که چیرې تاسو غواړئ نوی اکاونټ جوړ کړئ، ما یوه ویډیو جوړه کړې ده چې څنګه کولی شو مونږ فیسبوک آی ډي جوړه کړو. هغه به زه تاسو ته د آی بټن سره هم پرېږدم، په ډسکرپشن کې به لینک هم تاسو ته پرېږدم. که چیرې تاسو غوښته هغه ویډیو دې ویډیو نه بعد وګورئ. زه دا کلوز کوم. کله چې تاسو خلاص شو په دغه اسانه طریقې دلته به ایمیل ورکړئ، دلته به پاسورډ ورکړئ، در سره خلاصیږي. زه تیار په کروم بروزر کې خلاص یم. دغه ما سره فیسبوک آی ډي مې ده، تیار کروم بروزر کې خلاص یم. زه دلته کروم کې فعلا خلاص یم. ښه، دغه څخه ما خو درته هلته وښوده که نه، دغلته ته نیو ټب اخیستلی شي، دواړه یو رقم دي. دلته چې کله راغللې دا چې مونږ سره کوم دی دې سره زه شروع کوم. مهم ټکي پکې وایم. دا زمونږ د فیسبوک اکاونټ نوم دی نوید خان فرور. دا زمونږ فایند فرینډز، دلته ته کولی شې چې خپل ملګري ته پیدا کړې. دلته کوم کسان چې تا ته ریکویسټ کړی دی دلته به ته کنفرم کې یا به ډیلیټ کې. سمه ده، کنفرم به کې. دې نه بعد زه بیرته بک ځمه دلته چې دی ویلکم فیسبوک له خوا نه چې تا ته کوم ویلکم ټو فیسبوک نوید. سمه ده، دلته چې کوم ملګري ځان ته اضافه کړی دا څخه مونږ سره دلته مونږ سره ګروپ دی. دلته کوم شیان چې کوم ویډیوګانې مونږ سره دي، دلته مونږ سره ممبر غړي دي. دلته هغه ویډیوګانې چې مونږ سیف کړي یا هغه پوسټونه چې مونږ سیف کړي، دلته زمونږ پیج دی. پوه شئ، سی مور کې نور وهو که چیرې کوم مهم شیان مونږ سره وي. نور داسې خاص کمیونټي هیلپینګ دی دلته چې مشکل سره کومه وخت مخامخ کېږي. همدې د لارې دومره دا مونږ سره میسنجر شو. لایف ویډیو، هغه ویډیوګانې مونږ سره دلته دي چې کوم لایف ښودل کېږي. دا مونږ سره د هغه ګیمونه چې لایف نشر شوي یا ګیمونه دي مونږ سره پلای گیمز. پوه شئ، دلته مونږ سره دومره خاص مهم، دلته فقط مونږ سره دغه زمونږ دغه ځای څخه مونږ پوهېږو چې مونږ سره نوید خان په نوم اکاونټ دی، او دغلته مونږ سره ګروپ دی او پیج 1 2 3 دغه شیان مونږ سره دلته مهم دي. ښه، دې نه بعد مونږ راځو خپل صفحې ته. هوم، دا مونږ سره هوم دی. هوم چې دی عمومي صفحه مونږ سره ده. کریټ سټوري، دلته چې دی مونږ خپل سټوري شیر کولی شو. سمه ده، کوم سټوري چې غواړئ، لکه څنګه چې په فیسبوک کې ته غواړئ چې شیر کړې. کریټ ا پوسټ سټوري، ته غواړئ چې دلته هک سټوري ته جی کې کړئ. ټیکس دلته مونږ کولی شو
دلته عکس جیک کوو دلته مونږ خپل سټوري ته ټیکس جیک کوو کوم چې ته غواړې بیا کولی شي دا دوه طریقه فعلا زه اوس نه کوم ویډیو ما سره اوږده کېږي فقط دلته د شو ووهه دلته عکس انتخابي او ډایرکټ سټوري ته جګه زه دغه عکس انتخابوم اوپن کوم سټوري ته تیار مونږ سره اوس دلته راځي عکس یو ځل یې اپلوډ شي کله چې جیک شو دغلته وګورئ شیر ټو سټوري دا ووهئ دا ما سره سټوري ته جیک شو سمه ده دې نه بعد راځو دلته چې دی مونږ اوس لیکنه کولی شو ته چې کله دلته لیکنه کوې پبلیک وګورې ټول خلک وګوري او ما سره د ټول خلک وګوري او دلته مونږ پوسټ هم کولی شو همدې د لارې څخه دلته به ته خپل معلومات هر شی چې ته دلته لیکې دلته به ته هر ولیکې ډایرکټ سمه ده زه دلته غواړم چې یو پوسټ وکړم افغان ورډ ایجوکیشن دلته زه غواړم چې دا پوسټ کومه دلته ته کولی شې چې دې رنګ انتخاب کړې کوم رنګ کې دې مونږ سره دغلته راشي سمه ده دلته به ته رنګونه ورته انتخاب کړې هر رنګ چې ستا خوښه وي دلته زه راځم مکمل رنګونه ګورم یو ډیزاین به دلته انتخاب کړې دغه ډیزاین دې ما سره راشي سمه ده بیکګراونډ مونږ سره دغه ډیزاین راغلی پوسټ به ووهئ مونږ سره پوسټ کېږي او دلته مونږ سره لایف ویډیو ته غواړې چې دلته لایف لاړ شي که نه دې طریقه مونږ کولی شي کریټ لایف ویډیو دلته ته کولی شي که چیرې تاسو بیا غوښته ما ته په کمنټ کې ولیکئ دا طریقه به بیا تاسو ته مکمل هلته تشریح کوم زه بیرته هم ته راځم هم به ووهئ او دلته چې دی مونږ خو وویلی چې مونږ پوسټونه کولی شو دې څخه ویډیو او عکسونه مونږ بیرته پوسټونه کولی شو دې څخه ټک پیپل هغه کسان چې غواړي دلته مونږ سره ټک شي دې څخه ایموجي مونږ پوسټ کولی شو دې څخه مونږ خپل لوکیشن پوسټ کولی شو او مور چې دی دلته مور کې مونږ سره دغه همدغه شیان دي پوه شئ جی آی ایف ایمیج مونږ لیږلی شو ګراف ایمیج یعنې مونږ لیږلی شو دا زمونږ د چیک یعنې چیک مونږ سره هم خپل موقعیت چې ته غواړې چې دغه موقعیت دې مونږ سره یي پوه شئ دې څخه ته انتخابوې خپل موقعیت دا پوسټ چې ما وکړه دا ما سره افغان ورډ ایجوکیشن دا زما پوسټ ده سمه ده دا خو مونږ سره خلاص شو دلته بیا راځو فرینډ کې چې دی مونږ سره چې راځي فرینډ خو ما دې کونج کې مو ویلې هلته مونږ سره تیار دلته راځي دا کونج کې فرینډ ریکویسټ غواړئ چې دلته وګورئ پوه شئ سجیشن تا دپاره چې کوم پیشنهاد شوي دي دلته یې ګورئ سمه ده هغه کسان چې تا ته پیشنهاد شوي آل فرینډس ګورئ ته ټول ملګري خپل سمه ده زه دا بېرته بک ځمه برډه یعنې پیدایش ورځ چې مونږ سره کسټم لیست دا خپل د خوښې لیست دلته ته جوړولی شي دې نه بعد زه راځم ګروپ ته ګروپ کې چې دی مونږ سره ګروپ راځي کوم ګروپونه مونږ جوین کړي دي په کوم ګروپونو کې مونږ شامل هستو وګوره دا مونږ سره ته کولی شې چې جوین ګروپ ووهئ دا ګروپ کې ته جوین کېږي سمه ده دې نه بعد راځو مینو ته مینو کې چې دی مونږ سره همغه زیاتره همغه شیان دي ښه په دې فیسبوک کې یو شی په څو ساحو کې ده ځکه دا د اسانۍ دپاره مونږ ته راوړی دلته مونږ سره پوسټ سټوري روم دا اول سر کې چې مونږ سره دلته دا مکمل درته راځي پیج او ګروپ دا ټول مونږ سره دلته اسانۍ دپاره مونږ ته راوړي دی وګوره ګروپ مونږ سره دلته مشته پیج مونږ سره په څو ساحو کې مونږ سره شته سمه ده دلته مونږ سره مسنجر دی مسنجر کې ما یو ویډیو جوړه کړې چې څنګه مونږ کولی شو مکمل مسنجر په کمپیوټر کې استعمال کوو همدا طریقې مونږ څنګه کولی شو په کمپیوټر کې استعمال کوو هغه ویډیو زه به د آی بټن سره هم پرېږدم او ډسکرپشن کې به هم لینک پرېږدم او د دې په اړه یو بله ویډیو ما هم جوړه کړې ده چې مونږ څنګه کولی شو کمپیوټر دپاره مسنجر ډاونلوډ کړو که تاسو خوښه وي هماغه به تاسو دواړه ویډیوګانې وګورئ معلومات یې نه ترلاسه کړئ دلته مونږ سره نوټیفیکیشن ساحه مونږ ته راځي کوم نوټیفیکیشن چې څنګه موبایل ته راځي مونږ سره دلته هم راځي نوټیفیکیشن دلته چې دی زمونږ اکاونټ راځي خپل اکاونټ چې دی مونږ سره نوید خان په نوم دی اول سر کې خو ما تاسو ته وویلی دلته مونږ سره سیټینګ پریوسی هیلپینګ سپورټینګ مونږ سره ډسپلی او دغسې نوټ دلته مونږ سره راځي او دلته چې کله راغللی که نه دلته مونږ سره لاګ آوټ راځي کله ده چې لاګ آوټ ووهه مونږ سره دا لاګ آوټ کېږي سمه ده وګوره دلته ما سره مکمل لاګ آوټ شو زه غواړم چې بیرته لاګین شمه لاګین به ووهئ مونږ سره بیرته زه لاګین کېږم بیرته زه لاګین کېږم هماغه صفحه ده سمه ده او زه راځم خپل د هوم سکرین ته وګوره دا زما خپله فیسبوک اکاونټ صفحه ده مونږ څنګه کولی شو دلته ما یو ویډیو جوړه کړې ده که نه چې مونږ څنګه کولی شو چې د خپل د پروفایل
عکس بدل کو او ورسره کوم چې د کور عکس موږ څنګه کولی شو په کمپیوټر کې بدل کو هغه ویډیو به زه هم تاسو ته آی بټن سره پرېږدم مکمل یې وګورئ طریقه یې زده کړئ هغې کې ما مکمل معلومات ورکړي دي دا ما سره زما صفحه ده کوم پوسټ چې ما دلته وکړم ما سره دلته راځي ته غواړې چې دې پوسټ کې تغییرات راشي یا رانشي موږ سره پین پوسټ موږ سره شي کې پین پوسټ موږ سره د دې دا کار دی چې دغه پوسټ ما ته پین که زما په صفحې باندې وګوره کنټرول سکرولر چې ده موږ سره دا صفحه زموږ وړکۍ کوي او لاندې وړې وړکۍ کوي او پاسې چې وړې موږ سره صفحه زموږ غټ کوي ګوره سمه ده دغه باید تاسو دغه خبرې ته باید تاسو متوجه مسخط اوسئ همغه اولینۍ صفحه موږ ته دلته هم راغلی ځکه ما همغلته اول تشریح کړې چې بیا موږ سره په زیاترو ساحو کې راځي دغه عکس کې خو فلم سره دا و سیف پوسټ کو ما مخکې تا ته وویل اول سر کې چې هغه پوسټونه چې غواړې سیف ته کې هغه ساحې کې موږ سره دي دا سیف پوسټ زه وهمه هغې ساحې کې ما سره ثبتېږي ایجوکیشن په نوم ډن به ووهئ سمه ده دې نه بعد راځو how can comment on your post ستا په پوسټ باندې باید کوم خلک کمنټ وکړي که نه پبلیک کې وکړي یا فرینډ یې وکړي او که چیرې غواړې چې هېڅوک دې پوسټ ونه کړي فقط په دې لاندني آپشن باندې به ټیک آن کې زه غواړم چې هر څوک یې زما په دې پوسټ باندې کمنټ وکړي سمه ده بیا زه راځم دا درې ټکي وهم دې نه بعد راځو ایډیټ پوسټ زه غواړم چې دې کې ایډیټ وکړم په دې پوسټ کې کوم پوسټ ما ورکړی د دغه ای په ځای زه غواړم چې یو غټ ای ولیکمه بیکګراوند زه غواړم چې تغییر کړم دې څخه د دې ساحې څخه موږ بیکګراوند بدلولی شو او بل همدغه تغییرات پکې راوړلی شي ښه ای په غټو حروفو باندې ولیکم سیف به ووهئ سیف د چې کله ووهه دا سیټینګ به موږ سره برابر شي کوم سیټینګ چې اوس موږ ایډیټ وکړی دې پوسټ دې سیټینګ چې کله موږ وکړه دې نه بعد راځم درې ټکي باندې وهمه دې نه بعد راځم ایډیټ ایډینس یعنې موږ سره د کوم خلک دا وګوري مکمل زما پوسټ دی کوم خلک به وګوري پبلیک ټول خلک دی وګوري فرینډ دی فقط ملګري دی وګوري فقط دی کې موږ سره فقط څو آپشنه مهم دي دلته do not show to some friend بعضې ملګرو ته دې ونه ښودل شي ته غواړې چې بعضې ملګرو ته دې ونه ښودل شي غواړې چې هېڅ چا ته دې ونه ښودل شي فقط ما ته دې وښودل شي خاصو ملګرو ته دې وښودل شي کسټم چې دی خپل په خوښه تنظیمات زه غواړم چې پبلیک کې موږ سره پبلیک صحیح راځي ځکه چې یو څوک پوسټ کوي خلکو دپاره کوي چې دا پوسټ وګوري سمه ده دې نه بعد بیا زه راځم همدا پوسټ ګورم مکمل پکې دې نه بعد turn off notification for this post ته غواړې چې دغه پوسټ نوټیفیکیشن دی ما سره بیخي رانه شي turn on notification for this post فعلا دې نوټیفیکیشن ما ته نه راتله دلته ما اوس آن که turn on notification for this post سمه ده turn off translate دا دې باید ما سره ترجمه نشي یعنی که چیرې غواړې ترجمه دې شي هغه به ته آن ووهې سمه ده موږ سره به دلته آن وي turn on translation edit date دا چې دی موږ سره دې تاریخ دی تاریخ یې ته غواړې چې ایډیټ کې په کوم کال او په کوم هغه دې دلته کولی شي چې ته ایډیټ کړې د ډېر لاس پکې نه وهم ما سره لانجه ډېره اوږده کېږي بیا راځم پوسټ ایډیټ ته دې نه بعد راځو موف ټو ډاش ته غواړې چې ډیلیټ یې کړې دغې ساحې څخه ووایې دومره تاسو په درد نه لګېږو شو ما بیا معلومات کسان چې غواړي ډېر پکې معلومات وغواړي دا وګوره موږ سره ډیلیټ کېږي دې څخه دا پوسټ زه غواړم چې ډیلیټ کړمه کوم ساحې ته راځې دا ما سره فعلا نه ډیلیټ کېږي hide from profile سمه ده دا ما سره ځکه نه ډیلیټ کور عکس دی ما سره کور عکس اول به کور هټ هغې څخه ته کولی شي چې هټ یې کې همدغه زه عکس غواړم چې پین کړمه هر یو کس چې راځي هغې ته به دلته دا ښودل کېږي زه ګوره پروفایل په تاسو ګورم همدغه صفحه زه خپل ګورم د درې ټکو باندې به ته درې ټکې به ووایې ویو اس به ته خپل پروفایل وګورې بل کس چې ستا پروفایل صفحې ته کله راځي داسې به ښودل کېږي سمه ده اما خو وویل که نه چې پین چې دی موږ سره وګوره اول سر کې موږ سره راځي کله چې هر څوک ستا صفحې ته راځي اول سر کې هماغه عکس راځي ځکه چې موږ هغه پین کړی زه ځمه بک
همدغه اسانه طریقې باندې موږ کولی شو چې فیسبوک اکاونټ په کمپیوټر کې استعمال کړو. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. سمه ده.